این پروژه که از بودجه برشنا شرکت افغانستان در منطقه پوزه نیازی مربوط مرکز لوگر تطبیق گردیده، زمینه دسترسی حدود 300 خانواده به برق وارداتی را فراهم ساخته است. از سوی دیگر معاون ولایت لوگر با استقبال از افتتاح این پروژه آن را گام مهمی در راستای بهبود زندگی مردم دانسته و از شهروندان خواست تا در مصرف برق صرفه‌جویی نموده و با برنامه‌های انکشافی و زیربنایی امارات اسلامی همکاری همه‌جانبه نمایند. برق خوراغی الحمدلله و شکر لله. خو برق سره به داسې نه کوي چې اسراف کوي. به داسې لګوي لکه تا د کور چې یو تمامېږي په هغه مناسب ترتیب باندې به استعمالوي چې تا د وجه نه نور څوک متضرر نشي. در عین حال رئیس برشنا شرکت لوگر میگوید که کار ساخت این پروژه 8,692,000 افغانی هزینه برداشته و در چارچوب این پروژه 2 پا ترانسفرمر نیز نصب شده و کارهای آن در مدت 2 ماه به گونه معیاری تکمیل شده است که با تکمیل آن 300 خانواده از نور برق مستفید شدند. 9 میلیون افغانی په ارزښت دا پروژه د برېښنا شرکت لوري قرارداد شوی. لله الحمد د نن ورځ موږ تاسو د پرانیستې غونډې شاهدان یو. ذکر شوی شبکه چې 2 پای توزیعي ترانسفورمرونه پکې نصب شوي، نو تخمینا 300 کورنۍ به له دې شبکې څخه برخوردار شي. به گفته مسئولان در سالهای اخیر هزاران خانواده در ولایت لوگر از طریق پروژه های مختلف برق رسانی به شبکه برق وصل شدند.